السلام علیکم ګران مینوالو، هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ. مینوال په دې ویډیو کې ستاسو د راشد خان، فضل حق فاروقي او رحمان الله ګربز د تېرې شپې د لوبې په اړه معلومات درکړم چې د پاکستان په غورالي کې ترسره کړله. نو مینوال تېره شپه د پاکستان په غورالي کې د لاهور قلندر لوبډلې او اسلام آباد یونایټډ لوبډلې ترمنځ لوبه وله. په دې لوبه کې لاهور قلندر لوبډلې لومړی بیټینګ ترسره کړ او د 246 منډو هدف اسلام آباد یونایټډ لوبډلې ته وټاکه. د لاهور قلندر لوبډلې لپاره مینوال په دې لوبه کې راشد خان د بیټینګ کول په برخه کې په 15 توپونو باندې 15 تیزې او چټکې منډې ترسره کړلې. بلخوا مینوال د اسلام آباد یونایټډ لوبډلې لپاره بیا فضل حق فاروقي په 4 اوورونو کې د 40 منډو په ورکولو سره 3 مهمې وکټې ترلاسه کړلې. مینوال کله چې اسلام آباد یونایټډ لوبډله د هدف د پوره کولو لپاره میدان ته راغله، یوازې 107 منډې وکړلې او ټوله لوبډله لاسه ورکړله او لوبه یې لاهور قلندر لوبډلې ته د 119 منډو په توپیر باندې وبایلله. په دې لوبه کې مینوال د لاهور قلندر لوبډلې لپاره د بالینګ کول په برخه کې راشد خان ډېر زبردست بالینګ ترسره کړ. هغه مینوال په 4 اوورونو کې د 21 منډو په ورکولو سره 4 مهمې وکټې ترلاسه کړلې. بلخوا مینوال د اسلام آباد یونایټډ لوبډلې لپاره بیا رحمان الله ګربز یو ځل بیا ښه ونه چلېده. هغه مینوال په 15 توپونو باندې 15 منډې وکړلې او خپله وکټه یې لاسه ورکړله.